په کونړ ولایت کې د لښکرې طیبه مهم قومندان ووژل شو. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. تېره شپه د کونړ ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ په ګلا پړړۍ سیمه کې د لښکرې طیبه نامتو قومندان حبیب مشهور په ذاکر د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د سرکاڼو ولسوال سید زیور شاه سادات خبریال ویبپاڼې ته وویل چې د یاد ترهګر جنازه په مخفي توګه د پشد کلي مړستونکي خاورو ته سپارل شوې ده. لښکرې طیبه د پاکستان توندلارې مذهبي ډله ده چې د القاعده نړیوال سازمان، طالبانو او داعش سره اړیکې لري. یاده ډله هندوستان کې په زیاتو ترهګریزو بریدونو تورنه ده او د لسګونو ځانمرګي یې په هندوستان کې نیول شوي دي. د کارپوهانو په اند له څو کالو راهیسې د پاکستان دولت د لښکرې طیبه ډله کونړ کې ځای پر ځای کړې ده چې موخه یې داعش ډلې ته جلب و جذب او بستر هوارول ګڼل شوي دي. طیبه لښکرې طیبه څوک دي؟ د لښکرې طیبه په اردو ژبه کې لښکرې طیبه د مرکز الدعوت الارشاد یو پوځي برخه ده چې په جنوبي او مرکزي اسیا کې د هند او امریکا پر ضد عملیات کوي. دغه سنی افراطي تنظیم د حافظ محمد سعید، عبدالله یوسف، عظام او ظفر اقبال لخوا جوړ شوی دی. د تنظیم مرکز په پاکستان کې د پنجاب په ایالت کې لاهور ته نږدې پروت دی. د لښکرې طیبه په کشمیر کې د تمرین یا دمشق مرکزونو د مجاهدینو لپاره جوړ دی. د لښکرې طیبه په ځانګړي ډول په کشمیر یا هند کې د هندوستان پر پوځي او غیر پوځي اهدافو بریدونه کوي. دغه مذهبي ډله د پاکستان د استخباراتي شبکې انټر سرویس لخوا روزل کیږي ترڅو په کشمیر کې د هند پر ضد وجنګیږي. خو د څېړونکو په اند د دې سربیره چې پر دې ډلې د اسلام آباد لخوا بندیزونه هم لګول شوي دي، خو په غیر رسمي توګه بیا هم د دغې شبکې لخوا حمایه کیږي. د طالبانو او لښکرې طیبه ترمنځ د اړیکو د درلودلو په اړه هم وخت نا وخت راپورونه ورکول کیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب مو سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.